سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو پرون ما لایف وکړو چې په ایران کې د افغانانو سره ډیره بده وضع روانه ده. شاید د انساني په تاریخ کې او د افغانستان په تاریخ کې دومره ښه حالت په افغانانو نه راغلی په مسافرو لکه اوس چې څنګه حالت دی په ایران کې په مسافرو. موږ نشو کولی چې هغه ویډیوګانې هغه عکسونه موږ دلته شیر کړو ځکه یو خو سړی کتی نشي روژه ده، بل زموږ فیسبوکونه او پیجونه پې منځه ځي. موږ نن دا سوال کوو د طالبانو مشرتابه ته چې د دغه هلکانو چې په ایران کې بې عزته کېږي وژل کېږي تر دې پورې چې انساني کم دغه د هغه تې کټ کېږي، زه نوم نشم اخیستی دلته. د هغې مور، د هغې پلاران، د هغې خویندې، د هغې فامیلونه تاسې نه پوښتنه کوي. خدای به تاسې نه پوښتنه کوي او طالبانو چې دا په ایران کې کم ظلم د افغانانو سره کېږي خدای به نه د دې پوښتنه کوي. والله کې رانه خلاص شئ په دې کې. ولې ستاسې الهي نصرت همدا و چې هر ته راننوتی د دې مظلومانو د دې بېچاره ولس چېرته چغې کړي، چېرته چغې کړي، خو الله ته به چغې کوي او تاسې ته به چغې کوي. ولې تاسې په دې قدرت باندې داسې مه ناستئ چې په متکي دې په دا کې کښېني په تیاره کې داسې منډه کوو داسې منډه کوو، تاسې په موټرو کې د امریکایانو په موټرو کې داسې کښېني منډه کوو، هلته را منډه کوو سی مهربانه، او بیرغ دې راوړه سی مهربانه، هلته دې بیرغ ولګوه، هلته دې 2 ملیان راوړه سی مهربانه چې ویې دروه چې تا انډیا دې فتحه کړه چې سپین بیرغ دې کفن دې ماته دلته راوړی په کله پیوځي کې ولګي کله په برځي کې ولګي. د دې مظلوم ملت د دې افغانانو پوښتنه څوک دا د چا وظیفه ده؟ تاسې ته خو موږ همدا چغې ویلې چې او د طالبانو مشرانو ما په انګلیش کې ویډیوګانې ډکې کړې دلته پرتې دي په یوټیوب کې زما سره شته چې تاسې سمیږئ چې دغه اشرف غني صاحب سره یو ځای شي یو مشترکه حکومت جوړ کړي چې ستاسې یو قدرت یو نظام وي، خلک به ایران هم دنه سترګه سوځي، د پاکستان هم دنه سوځي، د تاجکستان هم دنه سوځي. خو تا ویلې تا نه منله، تا ویلې چې نه د دې کابل چوکۍ ته ما پرېږده چې دلته راشم چې امین درما او ټوله زما راغلې ارمان دې پوره شو. څه شی اوس کولی شي؟ ډوډۍ پیسې نه لري، د مکتبونو پیسې نه لري، د افغانستان د چلل پیسې نه لري، څوک دې په رسمیت نه پېژني. څه شی کوي په دې افغانستان ته؟ څه شی کوي؟ جومات یې یوه دیره دې ته جوړه کړه، ستا دې مبارک وي. موږ ته د ډاکټر صاحب نجیب ارمان تقریبا د افغانانو ته 22 کاله پس 25 کاله پس ورغی، مګر تا د اشرف غني ارمان موږ ته 6 میاشتې پس د افغانانو ته اوس ورغی چې ولې اشرف غني دې دغه مرګ هم هر څه دا جنګ هم تاسې ټول خپلو کې شروع کړی و. ونن هر یو افغان ته د اشرف غني ارمان ورځي فساد او اداري فساد او ظلم او هر شی دا موږ بالکل منو. خو د دې حالتونه خو خو دا څه حالت دی په افغانستان هر انسان وځي. دا خو هماغه د 19 قصه ده چې تاسې راغلئ ټول انسانان د افغانستان نه ووته، هماغه سلسله روانه ده سی مهربان. او تاسې هیله په پاټیانو باندې دغه هستئ چې په وزیر اکبر خان مې راته د سپین کفن مې راته ولګو. دا خو کفن دی د افغانانو له کفن که دا چې ټول پیسه اجیره کړي د افغانستان ختم کړي. د دې مور او پلار ته څه جواب ورکړي؟ تاسې خو د حضرت عمر مثالونه موږ ته راکوئ چې حضرت عمر غونډه کې موږ دغه راولو نظام راولو هغه شانته انصاف وي. دا انصاف دی؟ دغه افغانان د خدای په اسره باندې هلته پراته دي. آیا دومره څوک نشته دی په دې دنیا کې چې زموږ د افغانانو غم وکړي، زموږ د مسلمانانو غم وکړي، د یوکرین د فلسطین د نورو د مسلمانانو د کافرو غم کېږي، د هغې اواز اوچتېږي او زما افغانان چې دغه شان دي په دغه حالاتو کې پراته دي چې یو رقم ته حل ورسره کېږي چې د انساني تاریخ کې داسې حل نشته دی، یو مثال یې نشته دی. ولې د هغې ګناه څه شی ده؟ هغې څه شی کړی؟ او د تاسې طالبانو تاسې کله ستاسې الهي نصرت صرف دا چې کابل ته ننوت، د الهي نصرت هم د 250 ملکونو ته شکست ورکولو خو نور ختم شو، بس نور الهي نصرت نشته. رئیس الوزرا دې ووایي ما تاسې سره د امن دغه کړې ده، ما تاسې سره د رزق دغه نه ده کړې. نو دا الهي نصرت یوازې ټوپک دی چې ما ته راکوي، یوازې ګولۍ ده چې ما ته راکوي، یوازې خودکش دی چې ما ته راکوي، یوازې نور شی نه چې ما ته راکوي. دغه د افغانانو به څوک غم کوي؟ دا خو دغه روجه چې ختمه شي د اختر نه وروسته کیدای شي د افغانستان مکمل خالي شي. همداسې 50-60 او 1000 طالبانو ته بس دغه سپینه بیرغ هم دی داسې وړی او داسې اول ته ملا دې راوړی پړګی دې ووایي داسې ځه او داسې ځه، بس همدا کار به نور به دلته کښېنئ، نه به روزګاري، نه به کاروباري، نه به ډوډۍ، نه به دغی. افغانستان یو سی مهربانه هدیره یو غټه مدرسه ده. وروره راوړه خیرات راوړه، بره پلانې دی خیرات راوړه سی مهربانه، دلته منډه که هلته منډه که.
آیا حکومتونه داسې کېږي؟ تاسې د افغانانو زړونو ته نه ګورئ، تاسې د ولس زړونو ته نه ګورئ. موږ بار بار دا چغې ووهلې په هغې وخت کې هم دا چغې ووهلې چې دغه د اشرف غني صاحب حکومت دی، دغلته د امریکایانو سره سوله وشوه، ملا برادر صاحب دی، عباس تارکزی صاحب دی اوچت شي او دا دی و چې موږ جنګ وګټلو 250 ملکونو نه 104 ملکونو نه شکست ورکړو. اشرف غني صاحب چېرته کښېني؟ لویه جرګه قندهار کې کښېني، په قطر کې کښېني، په هر ځای کې کښېني. موږ راځو وروره یو مشترکه حکومت جوړو، امنیت او قضا دا شی زموږ دي. خو تاسې نه کوله، تاسې ویل چې بس زه ما پرېږده چې د کابل ته ننوتم. او تاسې موږ ته مسلماني مه ښیوئ، دا سوچ مه کوئ طالبان چې موږ ته تاسې مسلماني وښیوئ. د ستاسې د راتګ نه مخکې دلته په کابل کې خلکو منځونه کول، ستاسې د راتګ نه مخکې دلته په جلال آباد کې خلکو منځونه کول، ستاسې د راتګ نه مخکې په قندهار کې خلکو منځونه کول، ستاسې د راتګ نه مخکې په خوست کې خلکو منځونه کول. تاسې موږ ته مسلماني مه ښیوئ، تاسې موږ ته د مسلمانۍ دغه مه ښیوئ چې تاسې ته موږ اوسئ مهربانه مسلمانۍ. یو موږ ته فکر راکوئ چې ته ګنې وایې چې ستاسې د راتګ نه مخکې دغلته دا خلک کافر وو، ستاسې د راتګ نه مخکې دغه خلک مسلمانانو، د هغې نه مخکې مسلمانانو، د هغې نه مخکې مسلمانانو. زموږ د دې بچیانو غم وخورئ، زموږ د دې ځوانانو غم وخورئ. همې تاسې په وطن کې کار روزګار نه لري، همې تاسې تنګوئ صاحب مهربانه چې خارج ته لاړ شي تا مهربانه هغې سره داسې عملونه کېږي. تاسې څه شول؟ هغه افغاني غرور هم څه شولو؟ د خدای په لحاظ باندې د تاسې ته ملا برادر صاحب خدای ته به جواب ورکړي. نور د طالبانو مشران ذبیح الله مجاهده چې ته به څنګه لا به ټک په شوی نه و په افغانستان کې بم به ولته نو ته به داسې میډیا ته ناست چې دا کار موږ کړی دی او دا کار موږ نه دی کړی. دې ته مناسب نن د دې افغانانو پوښتنه ته ولې نه کوې؟ ولې نه راوځي میډیا ته؟ ولې د صادر دی اغوستی دی مهربانه قلارې پروت دي؟ دا خو وحشت دی، دا خو ظلم دی، دا خو انصافي ده. دلته موږ په افغانانو چې کوم کله په اوبو کې واچول، دلته په ریکارډ وانشته، دلته په لندن کې غټه مظاهره وکړه د ایران د سفارت مخې ته. هغې وخت کې دلته جمهوریت و، موږ خپل مسؤلیت په هغې وخت کې مدا کړی دی او انشاءالله موږ بیا هم ادا کوو. خو دا د دې پوښتنه چې دا د ولس دومره کار نه دی لکه څومره چې د حکومت کار دی. دا د حکومت کار دی، دا ستاسې کار دی. ولې دومره وحشت، ولې دومره ظلم د افغانانو سره کېږي؟ کمیس دې ایستل کېږي، پرتوګ دې ایستل کېږي، د هغې د وجود هر انسان کمره کې ښایي هغه څوک کتی شي. نالت دې وي په دغه شان د چوکۍ چې زه په کابل په چوکۍ کښېنم، نالت دې وي په دغه شان د قدرت او په وزارت چې زه د دغه شان د افغانانو پوښتنه نشم کولی. د دنیا تن نالتونه دې پې وي چې تاسې د خپلو ځوانانو د هغې مور او پلار باندې بل ته څه تېرېږي. زه یو ورکوډ یو عادي سړی ما په دې پیسو کې کار کوم، ما د دومره عکسونه راګلګل کېږي، دومره شیونه ما ته راګلګل کېږي، قسم دی که د دې کتی شم پروژې په میاشت کې. آیا تاسې زړونه لرئ؟ آیا تاسې صرف د قدرت دپاره دلته راغلي وئ؟ آیا تاسې دې دپاره راغلي وئ چې صرف مهربانه افغانان د ځانه وشړئ لاړ شي او خارج ته لاړ شي؟ زه داسې نه وایم چې پخوا به نه تله، زه داسې نه وایم چې ګنې مخکې نه تله افغانان، خو به داسې حالت وکړي نه لکه دا اوس چې حالت دی. او بیا خو تاسې دعوه کوئ چې موږ د تېر نظام نه یو موږ دغه یو آزاد یو، موږ ورور یو ستر قدرت یو، موږ 250 ملکونو ته شکست ورکړی. اشرف غني خو 250 ملکونو ته شکست نه ورکړی، هغې باندې خو تاسې الزام لګوئ چې دا غلام دی. نو تاسې خو چې 250 ملکونو ته شکست ورکولی شي، نو 350 ایران شو، 450 پنجاب شو، هغې ته زمونږ دغلته بیا بریک ختم شي. دا څه رقم خبرې دي؟ دا څه رقم الهي نصرت دی چې صرف الهي نصرت ما ته ټوپک راکوي، نور ما ته هېڅ شی نه راکوي؟ دا خو د قدرت جنګ دی. که د قدرت جنګ هم وکړو، هغه دی مبارک دی در باندې افغانستان. تاسې څه شی کوئ؟ څه شی به جوړ کړئ؟ والله چې مدرسې جوماتونه چې د اشرف غني په وخت کې څومره کومکونه ورسره کېدل، هغه هم ټولې وروره دغه طرف ته روانې دي، هغه هم اوس بندېږي، مدرسې بندېږي لګې دي، ځکه خلک کومکونه نه کوي. ځکه تاسې والله چې خلکو د مدرسو د جوماتونو نه ډه تور کړو، تاسې والله د ملایتوب او د دغه نه د خلکو ډه تور کړو. ته مهربانه بیرغ راواله، هلته سپین بیرغ راواله، ویې لګوه په وزیر اکبر خان باندې چې بس انډیا مې فتح کړ. سې مهربانه تا بیرغ دې څوک درسره نه مني چې ملي بیرغ نه وي، نه ملي شیانو ته تاسې شپه نستئ، نه سې مهربانه د افغانانو په ذهنونو باندې تاسې کار کوئ. صرف خپل قدرت ته داسې منډه کوه، هغسې را منډه کړه. ستاسې 400 فامیله دي په قطر کې 400 فامیله د طالبانو پراته دي، هغې ته د مکتب زمینه صحیح ده، د امریکایانو ټول کومک ورکوي. ستاسې بچیان دلته درسونه وایي، تاسې دلته پولاونه خورئ او دلته په کابل کې په افغانستان کې د جنو تعلیم ته اجازت نه ورکوئ. دا کوم انصاف، دا کوم افغانیت، دا کومه پښتو ده؟
دا کومه دغه تاسو خو په اشرف غني او تاسو په تېر حکومت باندې الزامونه لګول چې خپل فامیلونه په خارج کې دي ستاسې فامیلونه ولې په پاکستان کې دي ستاسې فامیلونه ولې په قطر کې اوسېږي تاسو خو دلته شریعت راولئ فامیلونه هم دلته که نه بچیان هم راولئ لورګان هم دلته راولئ که نه چې دا ایمان هم معلوم شي خو ټول دروغ دي که نه ټول تبلیغات دي که نه چې تاسو یې کوئ نن افغانانو موږ ټولو مسؤلیت دی دا کوم سیاسي خبرې نه دي دا د مظلومانو خبرې دي دا د هغه بېوسه مظلومانو خبرې دي چې په ایران کې ستاسې بچیان ستاسې ورونه ستاسې افغانان سره هغه عملونه کېږي چې د دنیا په تاریخ کې افغانانو سره نه دي شوي هغه احمدشاه ابدالي بچیان چې تر ډیلي پورې حکومت کړی د هغه بچیان نن خلک رانیسي هر رقم توهین ورته کوي د خدای په لحاظ باندې افغانانو د خدای په لحاظ باندې هېرېږئ ما د حق خبره وکړئ مرګ چې دی یو ورځ راځي زه به څومره ژوند یم 15 کاله 10 کاله اخر به مړ کېږم د 100 کاله د بېغیرتۍ د ژوند نه د یو ورځې د غیرت ژوند بهتر دی ما همیشه تاسې ما سره راستئ تاسې زما اواز بدرګه کړې ما همیشه د حق اواز اوچت کړی ما همیشه چې په افغانستان کې په هر ځای کې امریکایانو وحشت کړی ما په ویډیوګان ډکې کړي ما په لیپونه کړي په هلمند مې کړي په کندهار په خوست په خوږیاڼو دا ټولې زما لیپونه پراته دي زه والله کې د یو د چا پروا ساتم نه مې قسم دی که د اشرف غني صاحب پروا ساتلی نه والله کې د هیبت الله صاحب پروا وساتم زه په قصه کې هم د چا نه یم ځکه ما ته ولس مهم دی ولس او د دې ولس هزار چې چا والی هغه خدای تباه و برباد کړی دی که د دې ولس غم تاسې ونه خورئ تاسې به همدغه شانې تباه و برباد هستئ موږ ته د اسلام دغه مه کوئ تاسې خپله په ډېر کسان هم په اسلام خبر نه دي موږ ته دلته ضروره نظام پکار دی موږ ته دلته دا هغه کابل نه دی چې تاسې په 2001 کې کنډواله پرېښی و اشرف غني ته تاسې ته هم کنډواله پاتې و تاسې ته خو د انار غونډه کې ډک ډک په افغانستان تاسې وګورئ کابل څومره ودان دی تاسې وګورئ ننګرهار څومره ودان دی تاسې وګورئ خوست څومره ودان دی تاسې وګورئ کندهار څومره ودان دی تاسو ته خو داسې درکړو چې تیار شی په رالې قلارې ځای مهربانه کېناستې په چوکۍ باندې خبره دا ده چې افغانانو ورونو د دې ما ویلو چې همدغه حالت به کېږي دغه ویډیوګانې زما لیپونه پراته دي ما ویلې چې 3 میاشتې وروسته به چې کله ګرمي لګېږي افغانان به د خارج ته وځي ځکه چې دلته طالب مشران ملي شیونه نه مني ملي شیونه دا یو کرکټ پاتې دا شی مې یاد ساتې دا کرکټ دا خبره ده ما یاد دا کرکټ به هم ختمېږي ځکه د کرکټ د ګورم ډېر لوبغاړي شته دی چې هغه په ملي بیرغ خفه دي هغه د طالبانو بیرغ نه مني نو هغه خپله به د ورور یو سیټ اخلي او ته به وګورې دا کار به کېږي که ونه شو دا بیا مې یاد ساتئ ځکه چې دلته موږ تاسې ویل چې دلته هر یو نظام راځي هغې 50,000 که 80,000 که 1 لک هغې دا کوشش کوي چې دا خپل فکر سوچ دا خپله دغه چې د ولس په قصه کې هم نه دي ولس استازي په قصه کې هم نه دي هغه ولسه چې تاسې به ورور صاحب مهربان هلته قربانیانې ورکولې د مجاهد دپاره هم قرباني ورکړي د جمهوریت دپاره هم قرباني ورکړي د طالبانو دپاره هم قرباني ورکړي اوس وګوره دا په چوکۍ را ناست دي ولاکې د ولس په قصه کې هم دي ولاکې د دغه خلکو په قصه کې هم دي خدای په لحاظ باندې خدای په دې باندې رانیسي په دغه چوکۍ دی په دغه شهرت باندې په دغه د کابل په تکوی چې تا دې ناست هستئ په دغه باندې د نالت وي چې ستاسې د افغانانو د مسلمانانو سره داسې ظلمونه کېږي په فلسطین کې یوه ماشومې سره چې داسې حال وشي ټوله دنیا میډیا رالي ټوله دنیا راپاڅېږي هغې باندې خبره کوي خو زما په افغانستان کې تاسې وګورئ زموږ زلمیانو سره زموږ د ځوانانو سره څه حال روان دی آیا داسې ظلمونه کله شوي دي چې دا اوس موږ سره ایران کوي و د دې خو زه به ویډیو ډکه کړم بل به موږ به مظاهره وکړو بل به مظاهره دا خو د حکومت د مسؤلیت دی او یو واقع نه ده په لسهاو ویډیوګانې ما سره په پیش کې شته چې ما ته خلکو رالیږلي په لسهاو داسې عکسونه شته چې ما ته خلکو رالیږلي چې د افغانانو سره کوم دغه روان دي د خدای په لحاظ موږ تاسو ته منت زاري کوو چې د افغانستان خلک مسلمانان دي د افغانستان خلک 1400 کاله مخکې په دغه افغانان پښتانه چې په دې کې د مسلمانانو دغه شیونه پکې موجود وو موږ یو مسلمانان تاسې زموږ د افغانانو د غم وخورئ د دغه خلکو غم وخورئ په هغې وخت کې ما یقین وکړه چې دغه ترکي کې مسلې راغلي دغه هلکان به ما پېژني د اشرف غني صاحب په وخت کې ما کونسلګریانو ته ټلیفونونه کړي ما سفارتونو ته والله ټلیفونونه کړي والله چې بعضې مشکلات ما د دې نه په ټلیفون باندې حل کړي دي کورې ودان د هغه سفارتونو دغه کونسلګریانو یعنې ډېرې پکې داسې خرابې کونسلګریانې سفارتونه وو
خو قسم دی چې ما چې ورته ټلیفون کړی په احترام په ورورولۍ په افغانۍ کې ماته ویلي کاموال چې زه بالکل حاضر یم خدمت ویم ما د پلانې خدمت کړی دی. اوس د چا نه پوښتنه وکړم سفارت کومه دی سفارت کونسلګري کومه ده افغانستان خو هدیره ده مدرسه ده. و د چا نه پوښتنه وکړو سیا مهربانه د خیرات دغه دی د خیرات ټولنه د افغانستان راځئ چې دغه نوم یې بدل کړو افغانستان د خیرات ټولنه او د خیرات مرکز د دنیا نه راځئ چې خیراتونه راغونډو د خیرات یو دغه جوړ کړو یو مرکز یې جوړ کړو. نو خو هېڅ شی نه دی پاتې افغانستان کې. دنیا مې په رسمیت نه پیژني د خپلو خلکو پوښتنه نشم کولی. ملي شیونه مې د خپلو لاندې کېږي ځوانان مې وژل کېږي وطن مې خالي کېږي. ته مهربانه دلته راځم چې ما 52 ملکونو ته الهي نصرت باندې شکست ورکړی. دا الهي نصرت د مجاهدینو سره مو کله چې د واشنګټن نه بټنه ووالشه بیا سه مهربانه الهي نصرت بیا ختم خپلو کې کابل دلې وړې کو خپلې خویندې میندې دغه کړي تباه او برباد یې کړي. همدغه شان ستاسې الهي نصرت هم چې بټنه ووال شوه اوس الهي نصرت وروره بیا ختم دی وروره. نه پکې ډوډۍ شته نه پکې هغې وخت کې پکې هر شی راورېده پسان هم پکې راورېده هر شی پکې راورېده خو چې چوکۍ ته کابل ته راورسېده خیر مهربانه الهي نصرت ختم شو. افغانانو ورونو زه به بیا هم راځم دومره توان نشته چې تاسې په لایف زه راوالم. د ایران نه ډېر ملګري ما ته میسیجونه کوي انشاءالله چې موږ زه یوازې نه موږ ټول افغانان تاسې اواز به اوچتوو په خارج کې ناست یو انشاءالله د موږ خپل بچیان لرو موږ خپل فامیل لرو موږ په خپلو خپلوانو دردېږو چې څنګه په هغې دردېږو داسې په تاسې دردېږو. ستاسې غږ به موږ بدرګه کوو زموږ چې څومره وس رسېږي. خو دا مسؤلیت چې دی دا د طالبانو او د ملا برادر صاحب د دې حکومت دی چې د ایران د فاشست ظالم فرعون د دنیا د ظالم هیواد نه د دې افغانانو پوښتنه وکړي چې ولې ظالمه د خدای په قهر ککړ شي که خوښ نه خو بېرته یې راته راولېږه که نه نو ولې داسې کمیسونه او پرتوګونه ترې وباسي ولې دومره توهین ورته کوي یو انسان ته. انسان خو دی که نه الله پیدا کړی دی که نه دا خو دې ته وایي. ما پرون هم دا لایف وکړو افغانانو ورونو چې شکست مونږ چې دنیا ته مونږ شکست ورکړی برطانیه ته وروسته او 52 ملکونو ته بالکل مونږ شکست نه دی ورکړی شکست مونږ خوړلی دی. ته خو یو امریکني ته د ایرانۍ ګوتې ویسي چې څه وسره کوي یو برطانیي ته خو د ایرانۍ ګوتې ویسي چې څه وسره کوي یو فرانسوي ته خو د ایرانۍ ګوتې ویسي چې څه وسره کوي یو روسي ته خو د ګوتې ویسي ایران چې څه وسره دغه کوي روسیه کوي یو چینایي ته خو د ایران ګوتې ویسي چین وسره څه شی کوي. نو هغې دنیا ته شکست ورکړی که ما دنیا ته شکست ورکړی چې د ټولو دنیا نه خیر غواړم. دنیا ته شکست ما نه دی ورکړی دنیا نه شکست ما خوړلی. ما ته چې دا ټوپک چا راکړی و ما ته چې دا کارتوس چا راکړی و ما ته چې دا پیسې چا راکوړې دا امکانات یې راته برابر کړي د دې لپاره یې راکړي چې زما ځوانان زما خویندې میندې داسې بېعزته شي او دغه شانې خلک مې ذلیل او تباه او برباد شي. رښتیا خبر به کوو افغانانو ورونو په الله سپارم ښه ولرئ. همدومره لایف به زما ستاسې ویډیوګانې ستاسې عکسونه ما ته ټوله رسېږي یوازې ما ته نه په سوشل میډیا باندې مې خواره دي. انشاءالله زه به بیا راځم موږ وروره د حق اواز به اوچتوو ولکه موږ نه دا داسې پاتې شي ملاجان چې وروره د امریکني په موټر کې داسې لاړ شه او داسې لاړ شه او سیا مهربانه بیرغ داسې ویسه خپل بیرغ داسې ویسه او کله قطر ته منډه که او کله وروره پلانیزي ته منډه که دغه خلکو پوښتنه دې وکړه د دغه خلکو پوښتنه دې وکړه د دې مسؤلیت ستا دی. دا ځکه چې دا پوښتنه ته ځکه نه کوې چې ستا بچیان نه دي که نه ستا ورونه نه دي که نه ستا فامیل نه دی که نه پردي بچیان دي افغانان یې مړی که څه پې بمباریانې کېدې او څه پې سیا مهربانه خودکشونه کېده پردي بچیانو لاړه د میندو صاحب مهربانه ته د مولانا بجلیګر صاحب خبره وایي ما لیډرانو ته ویلي چې ستاسې قسم دی که جهاد مطلبي او د روسیانو په وخت کې خبره کوي وایي ما ورته ویلې چې ستاسې د کابل لالخان د لالخان شوق لرئ دا لالخان چوکۍ ته وایي چې دا مطلب دی چې په دې لالخان باندې کم یو کښېنئ او همغه کار یې وکړو موږ کاته همغه د چوکۍ جنګ و جهاد مهاد نه موږ غریب ولس خو بالکل په پاکه عقیده باندې د روسانو په خلاف جهاد کړی او همدغه شان د امریکنیانو په خلاف هم جهاد شوی په هغې کې موږ خبرې نه کوو د دې خبرو موږ څو ځل وضاحت ورکړی خو دلته چې دا څومره لیډران دي تاسې یقین وکئ چې د دې صرف او صرف چوکۍ مطلب دی صرف ډالر مطلب دی صرف شهرت مطلب دی او غټ مثال یې دا دی چې د دې بچیان وګوره ټول به په خارج کې خو زما ستا بچیان هلته وژني زما ستا بچیان هلته ذلیله کوي دا یو غټ مثال دی تاسو ته در کوم افغانان ورونو نو دغه د قدرت جنګونه یې په موږ باندې وکړي زمونږ تباهي او بربادي وکړي اخره کې موږ سوال ته ناست د دنیا کافرو نه هم سوال کوو د مسلمانانو نه هم سوال کوو او خلک هم ذلیل او تباه او بربادي خویندې میندې هم لاړې بېعزته شوې د دوه وخته ډوډۍ دپاره عزتونه یې نیلام کړه په هغې غیرت نه کوو خو صرف وروره اشغال دی دلته که افغانستان کې کافر وي او که نه دلته وروره جهاد شروع دی دا 45 کاله کېږي خپل یو بل سره وژنو په الله سپارم افغانانو ورونو الله دې وکړي چې دغه افغانانو غم طالبان وخوري او دا د دې مسؤلیت دی
په دې باندې یو منټ د قیامت په شان تېرېږي د خدای په لحاظ باندې د دغې غم وکئ او دا ستاسې مسؤلیت دی که چېرته غم هم ونه کړو نو د الله کور خو شته که نه د الله نظام خو شته که نه والله چې تاسې به یو د دیګ نه رانیسئ او خدای به درنه پوښتنه کوي موږ ته هم د اشرف غني صاحب ارمان ډېر زر راوستو ډېر زر زما ویډیوګانې شته ما ویلې چې زه الحمدلله موږ یو بهتري طرف ته روان یو خو زه اوس وینم چې موږ او تاسې منفي طرف ته روان یو د ښه نه ګړنګ طرف ته روان یو ځکه چې طالب جان صرف په سپین بیرغ په سپین کفن مین دی او سیاره باره هلته وروره یو پروګرام وکړه وطن پروګرام که دلته یې ولس په ځای پرېښی دی خپله په ټاکسونو کې منډې را منډې وایي خپله وروره په تیارو کې ګرځي هغه تیارو کې ګرځي هغه ملکونو کې چې ګرځي چې حالات یې معلوم دی په الله